په دې کې شک نشته چې خبرې غاښونه نه لري. خبرې بېشکه چې غاښونه نه لري. تاسو یې غاښونه لیدلي دي؟ نه، هېڅکله نه. اما لیکن دا یاد وساتئ او واورئ چې همدغه خبرې خلک چې داسې نه چې مازې داسې خوږوي چې په ټول عمر د هغه ټپ جوړېدل ناممکن دي. د دې وارې داسې پر زړه باندې ورځي ولوېږي. د زړه دوا او ملهم. تاسو یو هنداره وګورئ چې د ځمکې راولي او ماتې کې هغه درزونه بیا نه کې نه ورکېږي. په یو لرګي کې میخ ټک وي، میخ به ترې راوباسي، خو هغه چې کوم درز یې پکې جوړ کړی دی، کوم نقصان چې لرګي ته بیا ورسېدی، هغه نه پکې ورکېږي. عزیزانو، د خپلو خبرو سره پام کوئ، احتیاط ورسره کوئ. یو شعر دی موږ ته به استادان وایي او دا کتابو کې هم رانقل دی، وایي د تورې ټپ ته جوړېدل ستا ژبه هډوکی نه لري، لیکن هډوکي ماتوي. د ژبې هغه ټپ دی چې در تورې وارې تېره دی. تاسو نه ګورئ ډېر قریبان، ډېر دوستان، نه په مابینځ کې کوم وهل راغلي، نه څه دنیوي معامله یې، نه څه بله مسله یې، لیکن داسې سره خفه یي، داسې زړونه ځللي دي چې بیخي سره ژوندي کېدو ته تیار هم نه یي، سره لیدلو ته تیار نه یي. همدغه د ژبې ګزارونه یي. یو زمري و، یو سړي کیسه به د نکلو په ټیم کې، هغه چې نکلونه پخوا سپین سرو کول، یا د نکلو کتابونه چې به کوم ول، په هغه کې یو کیسه ده، فرضي کیسه ده، والله اعلم چې تر کومه ځای پرې حقیقت ده، لیکن د دې خبرې ډېره ښه تشریح کړې ده. هغه وایي د یو سړي او د یو سپین ږیري د یو زمري سره دوستي وه. یو ورځ دې زمري ته دې سړي وویل په ناپامي کې، یا په کسته یا په خطا، یا څوک پام نه کوي په خبرو کې، نه وایي د عاقل و د بې عقله څه فرق دی. عاقل انسان خپل د کار او د خپلې خبرې مخکې سوچ و فکر کوي چې بیا پې پښیمانه نه وي. و یو پوره سړی دی، یو نیم سړی دی، یو نه سړی دی. پوره سړی هغه دی چې په خپله هم په پوهېږي، د بل چا خبرې ته هم غوږ ونیسي. نیم سړی هغه دی چې په خپله هم پوهېږي، لار ولي کولی شي که نه. خیر دی هغه که د بل مشورې ته غوږ نه ونیسي، نو خا دې خپله یې سر په یو شي خلاصېږي. دا نیم سړی دی. نه سړی هغه دی چې نه په خپله هم پکې شپه وي او نه د بل چا خبرې ته غوږ نیسي. وایي د کږه نړېدلې په خرپ نړېدلې ساده. څنګه کیسه ده؟ دا د نیم سړي کیسه ده که دا د نه سړي کیسه ده؟ نو هغه زمري بس په ناپامي کې دې سړي ورته ویل چې ایسته که خواته کښېنه، خو د دې خولې دې یو ګز خوري کې ځي بوی دې ځي. وایي دومره زور یې پر وکړ په دې زمري باندې. زمري هم زمری دی، خویونه هم د زمري دي که نه. باره یې ورته ویل چې سړیه که مجلس ختم سو هغه چې ځي، ورته یې دا ستا توره پخوا خلکو تورې ګرځولې، والله اعلم چې تر کومه ځای پورې دا کیسه کې نه. وایي په دا توره به مې په دې ککرۍ کې وایم. ولاړ والله کس هغه ورته وایي زما او ستا انډیوالي دوستي. ورته وایي نه په دې سټ کې یا په دې ککرۍ کې ته په دا توره وایم. ښه وایي هغه ورته مجبوره شه سړی چې وخورم دي. زمری هم زمری دی چې مخلوقات د خدای سره چې انسانان یا حیوانان. سړي ووایي د ډېر عمر ما پس ته دا زړی د زمري و د سړي بیا ملاقات وسو چې په څنګه شکل کې شوی دی. هغه سړي ورته زمري ورته ویل د خبرو څه وروسته دا ټپ جوړ شو. قسم په الله هغه خبره چې تا ماته کړې ده، هغه وختي کې چې تا ماته وي چې د خولې بوی دې زیسته کړه، درنونه پورې والله که هېرېږي نه تازه کېږي هغسې مړی ټپ. هېرېدل خو هلته څه کوي، جوړېدل خو هلته څه کوي. عزیزانو چې بدې خبرې کوئ چې دا کله هم هغه څېرې او هغه کس ته چې د تا نه پیدا یي چې ور مخامخ سوې، د هغو پر زړه به هغه د زړه په هنداره، هغه د زړه پر هغه خبرو باندې باول ستا هغه زیرېدلې خبرې راتېرېږي چې دا یې راته ویلي دي، دا یې راته ویلي دي، دا. نو که تاسو چېرته غواړئ چې ښه تعلقات وساتئ، تاسو ښه قرابت وکړئ، ښه دوستي وکړئ، دغه خپلې ژبې ته لګام قیزه ور واچوئ خپلې خولې ته. تاسو خپله خوله
ټینګ مثال په کنټرول کې وساتي. نبی کریم علیه السلام څخه یو صحابي پوښتنه کړې ده چې یا رسول الله قربان زما په وجود کې در ټولو زیات سړی پام ور باندې کوي، در ټولو زیات د ټینګ په قابو کې د راوستلو اندام کوم یو دی؟ وایي د مبارک ژبه ورته ونیوله چې دغه ابوبکر صدیق چې با هغه په خوله کې ډبرې ګرځول، همدا ژبه ده چې یو انسان د کفر څخه اسلام ته راولي او د اسلام چې کفر ته مربایل، او همدا ژبه ده چې نبی کریم علیه السلام پاک ویلي دی یو سړی به یوه خبره وکړي د جهنم په تل کې به مشتي جهنم ته به ځان پرګزار کړي، او یوه خبره به ته د خدای د رضا پکې چې الله به در سره راضي شي، ګناهونه به درته معافوي، الله به دې ګناهونه ټول په در بخشي. لکه تاسو وګورئ کافر چې کلمه وایي زموږ خلکو دې ژبې ته دومره اوږده ځنځیران راچولي، یعنې هېڅ بالکل هغه د بریک ځای نه وي د دې سره. نو په دې خاطر باندې څه پام کوي، ژبه غاښونه نه لري لیکن په انسانانو خولې جګوي، داسې انسانان داړي چې په ژوند بیا نه جوړېږي.